امریکایي ماډله له ورځپلو سره د $10 مرستې بدل کې لوڅ انځور درلیږم. یوې امریکایي ماډلې له خپلو مینوالو غوښتي که د دې د پیل شوي کمپاین سره $10 مرسته وکړي خپل لوڅ انځور به ورولېږي. نوموړي دا کار د استرالیا د ورځپلو سره د مرستې لپاره کوي چې دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر اعلان شوی. چارواکي وایي تر دې دمه اور کې 25 کسان مړه شوي او 9 میلیارډ څاروي له منځه تللي دي. 20 کلنې امریکایي ماډلې دا کمپاین 15 ورځې مخکې په ټویټر کې پیل کړ. الین وارډ ویلي پیل کې هدف د $10 راټولولو، خو د سې شنبې ورځ د جنوري په 9 اعلان وکړ چې د کمپاین له لارې تر دې دمه $1 میلیون ټول کړي. اغلی وارډ ویلي دې پریکړې کورنۍ غوسه کړي او هغه څوک هم ترې خفه شوي دي چې ورته ګران و. خو دا وایي که درک شي ارزښت یې لري چې کوالا وژغورو. د یادونې وړ ده چې کوالا د استرالیا یو ځانګړی ژوی یا حیوان دی چې له سلګونه میلیونو نورو څارویو سره یو ځای د استرالیا په اور کې وسوځېده او ژوند یې له سخت ګواښ سره مخ دی. کالین وارډ وایي ټولنیزې رسنۍ انسټاګرام یې پاڼه د همدې کمپاین له امله تړلې ده او یوازې په ټویټر کې کمپاین کوي. نوموړي د امریکا بازپید خبرپاڼې ته ویلي د راټول شوي مرستې په شمېر او کاره کولو بوخته ده. د دغه کمپاین له مخې د یو انځور لپاره بیه لږ تر لږه $10 وه، خو کالین وارډ وایي ځینو خلکو له دې ډېرې پیسې ورلیږلي دي. یو کس $15,000 مرسته کړې، ما هم خپل 50 لوڅ انځورونه او ویډیوګانې ورولېږلې. نو دا زموږ د نن ورځې راپور. امید لرم چې تاسو به ډېر زیات خوښه شوي وي او د پوره راپور او پوره ویډیو دپاره زموږ همدغه چینل در سره تعقیب کړئ. انشاءالله د دې جنې پوره راپور به درته سبا ته په یو نوي ویډیو کې په یو نوي طرز باندې انشاءالله وړاندې کړو. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.